دا کهاني د میکس نومي هلک ده چې هغه د امریکا د ټولو نه خطرناک سمګلر وي. دا دومره خطرناک سړی وي چې د امریکا ټول پولیس د هغه نه یریږي. ولې چې میکس د پولیسانو په سر باندې مختلف قسمه رټونه لګولي وي. د ډي سي پي په مرګ باندې $15,000 او د عام پولیس په مرګ باندې $10,000 قیمت لګولي وي. نو دې د وجې میکس په زرګونو پولیسان مړه کړي وي. سرکار سره د میکس خلاف ډیر ثبوتونه موجود وي، ولیکن هغوی میکس نشي ګیرولای. ولې چې میکس د ځان سره 40,000 کسان ساتلي وي او هغه سره د فوجانو په شان کار کوي. دې سره میکس ډیر ښه انسان هم وي، ولې چې هغه غریبانو سره مدد هم کوي او هغوی له فری کورونه هم ورکوي، بلکې د دې ځای عوامو چې څه ضرورت هم وي نو هغه ورته فراهم کړي وي. او د دې د وجې د عوامو په نظر کې میکس د یو هیرو درجه حاصله کړې وي. ولیکن دا هغه ټایم وي چې میکس د سمګلینګ کار شروع کی. د ټول لپاره هغه د بجلی د قیمتي سامان سمګلینګ شروع کی او هغه د یو ملک نه بل ملک ته اړي او د رشوت په ذریعہ باندې د پولیس نه ځان بچ کوي. او کوم پولیسان چې میکس سره چل کوي نو میکس هغوی ته د هغوی د پوره خاندان نومونه واخلي او دا دمکی ورته ورکړي که چېرته موږ پرې نه خو زه به ستا پوره خاندان مړ کړم. د دې د وجې هغه پولیسان میکس ته هم څه نه وایي. دې نه پس موږ د جون نوم یو انسان ښودل کېږي چې هغه ډېر ښه بورډر تیار کړی وي، خو لیکن هغه او د هغه ملګري پولیسان ګیر کړي او ټول مړه کړي او جون په یو جیل کې بند کړي. کله چې جون د جیل نه راخلاص شي نو هغه د میکس سره ځان یوځای کړي، ولې چې د سره په کاروبار کې د ګیرېدو خطر نه وي. دې نه پس دې دواړو د پوډرو کاروبار شروع کړي چې په اول ځل باندې میکس د جون نه 50 ټنه پوډر واخلي او په گاډو کې یې پټ وړي چې په دې سره میکس په لومبي ټریپ کې $6,00,000 وګټي او دا د جون د ټول نه غټه ګټه وي. وخت سره د امریکا قانون چې څومره سختیږي په هغې سره میکس په نوې طریقو سره سمګلینګ کوي. هغه په ښځو باندې د پوډر اړولو دپاره په ښځو باندې د پوډر وړې پیکټې خوري او په بدل کې هغوی له $100,000 ورکوي. دې سره میکس د ګاډو په ټایرونو کې پوډر اړول شروع کړي او د میکس یو ورور هم وي چې د هغه نوم میټل وي چې هغه د سمګلینګ دپاره یو هلیکاپټر تیار کړی وي او چې کله هم څه خطر وي نو هغه په روډ باندې هلیکاپټر کوز کړي او د ګاډي نه ټول مال هلیکاپټر ته راغواړي. د غټ تعلق او د مضبوط وسایلو په وجه باندې میکس د نورو سپګلارانو مال هم بدلی او په بدل کې د هغوی نه نیم کمیشن اخلي. دې نه پس میکس سرچ بټن کې کوم کسان کار کوي او په هغې کې کوم غداران وي نو په هغې کې جون نومي هغه انسان هم موجود وي. میکس هغه ټول مړه کړي او ځان ته لار صفا کړي. اوس د میکس مال دومره ډیر شوی وي چې هغه د ورځې 40 کروڑو نه واخله د 50 کروڑو پورې پیسې ګټي او د مالدارۍ اندازې تاسو د دې خبر نه ولګوئ چې هغه کوم کسان پیسې شماري نو د هغوی د میاشتې خرچه $2,500 وي. او میکس د هر ورځ د پیسو شمارلو لپاره د ځان سره د 10 کسانو یو ټیم ساتلی وي او د میکس دا خواهش وي چې زما عزت او شهرت همیشه قایم وي. نو دې د وجې د هغه خلاف چې څوک هم خبرې کوي نو په بدل کې ورله میکس پوره خاندان وژني. دراصل کې میکس داسې ځکه کوي چې نور د حکومت کسان د هغې نه عبرت واخلي او زما خلاف خبرې نه کوي. او کله چې د امریکا پولیس په غټه سطح باندې دوی د ګیرولو فیصله وکړي دوی د ملک په مختلفو ځایونو کې دماکي وکړي او خلک مړه کول شروع کړي چې په هغې سره د خلکو په زړونو کې یره پیدا شي او د ملک حالات نور هم خراب شي. میکس سره په زر جربه مشتمل یو فارم هاوس هم وي چې په هغې کې هغه مختلف قسمه ځناور ساتلی وي او په هغې کې دننه ځاله یو ایرپورټ هم جوړ کړی وي. دې سره میکس د غریبانو مدد هم کوي او د هغوی د زندګۍ تېرولو څومره ضرورت وي مثلا هسپتال سکول حتی چې هغوی له 3 ټایمه خوراک پیسې هم ورکوي. نو د دې هر څه د وجې کلیمنس د هغوی په نظر کې د یو ښه انسان مرتبه لري. او کله چې د کلیمنس خلاف پولیس څه کاروایی کوي نو همدا خلک روډونو ته راوځي او د کلیمنس حمایت کوي. یو ځل کلیمنس اوټونو ته هم ودرېږي او د عوام په ذریعه باندې هغه پاس شي. کله چې د امریکا حکومت ته د کلیمنس د عہدې باره کې پته ولګي نو هغوی یې د عہدې نه لرې کوي. نو کلیمنس د عوام په زور باندې فیصله وکړي چې تر کومې زه ژوندی یم نو ما څوک هم د دې ځای نه نشي لرې کولی. دې نه پس کلیمنس سم شي او د سمګلینګ ټول کار پرېږدي چې په هغې سره د هغه زاړه ملګري ټول د هغه نه جدا شي او د هغه خلاف پولیس ته بیانونه ورکول شروع کړي. نو دې سره کلیمنس دومره بدګیر شي چې د هغه دښمنان د هغه د ګیرېدو پلان جوړ کړي. دې نه پس پولیس د کلیمنس موبایل ټریس کړي او د هغې سره د هغه ځای معلوم شي. نو پولیس هلته راشي او د کلیمنس ټول ملګري ګرفتار کړي او څلورو طرف نه د کلیمنس کور ګیر کړي او په هغې باندې فایرینګ شروع کړي چې د هغې په نتیجه کې کلیمنس ولګي او مړ شي. د دې کار هم دا سبق ملو شو چې د بدو انجام همیشه بد وي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښ وي. که ویډیو مو خوښ وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. له هغې به په یو بله ښه ویډیو کې د الله په امان.